د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو دا ځلې د کلاموال مینې د نمرو بازار څخه ومنئ. راغلیو د روژې په یو بل مازدیګري ستاسې لپاره دلته یوه خپرونه چمتو کوو. مشرانو سره، ځوانانو سره، کاروباریانو سره او د دې ځای له اوسیدونکو سره به خبرې اترې کوو. غوښتنه د مسافرو ملګرو ډیره زیاته وه چې د کلاموال مینې د نمرو بازار یو ویډیو هم ورسره شریکه کړم. راغلم دلته بیا لکه چې بیروبار شو د ځوانانو مینه، د ځوانانو اخلاص، مهرباني او د دوی په څیرو کې خواږلت بالکل زیات دی. او دلته به یوه بله په زړه پورې خپرونه له تاسو سره شریکوو. زه به مخکې هم ځم خو که چا ماته لاره راکړه. مشره ته لږ رامخکې شه چې تو سره ویدوې خبرې نه کوې نو چا سره وغږېږو. راشه راشه مشره سره مه شې. خیر خیر شکر ده. څه راوتلی نن؟ چکر دې ووالو؟ کله کله چکر ښه وي په ځنګل کې، هسې نه چې چا څوک مړه وي په ځنګل کې که نه. ته په بازار کې ګرځه. کوم ځای نه راغلی؟ ګونډیو نه؟ آرام آرام آرام. یوه ښه خپرونه وړاندې که نوم دې چې و؟ محمد رؤف. محمد رؤف په دومره ښکلي بریتونه دې پرېښي دي که نه؟ او بله دا چې ته دې امادګي نیولې که نه؟ امادګي مې نیولې، خط مې کړی، جوړه مې کړې، کډه مې کړې، هر څه مې کړي ولا. دا خو هېڅ شی نه دې پتې شوی. کترا مې درته نه کرتا ہوں. ورڅه وه کترا به زه دې ته وخورم. نه با اجازه شم ته اخره وشلې. نه دې ته وخورم. نه اجازه شم. څه رقم کترا؟ سپینه، توره، زیړه، شنه سره؟ شیرونه ورسره دي؟ ودی ودی شیر ستا دې سره یو څه یو شعر وایه لیدونکي دې کسي. ښه نشته وې سره. بس ډېره مننه. باید دومره سخته پنجه یې وشوله، ډېر چابک ځوان و. نورو کسانو سره ته لږ مخکې شه مشره. لیاره به کوې خو؟ خیر خیر یې؟ څه نومېږې؟ نوم یې سید حکیم شاه ده. سید حکیم شاه د غیزې یې؟ کوم ځای؟ د کونډۍ اوسېدونکی یم. دلته مو د کون ده. دلته مو د کون ده. څه شي د کونډې ده؟ د پرچون غالۍ دا پرچون دي. او دا وایي چې دلته به څومره دکانونه وي؟ تقریبا دلته خو ډېر زیات دکان، تقریبا 100 پر دکانونه شته. 100 پر ډېر دکانونه د څه شي د نمرو بازار کې؟ دلته خو هر شي دکانونه، ځان سپلای دکانونه شته، غالۍ دکانونه شته، هر څه دکانونه شته. نو ته چې دلې روغله دکان چا ته پرېښو؟ نه دکان کې ولته شته تر نوم شته. څو کسان په دکانه کې وای؟ شپږ وطن یو کې. شپږ وطن یو. او ورځې به څومره سودو کېږي؟ ماشاءالله رجا سره تېرېږي؟ الحمدلله ښه درس کې وځي. هر مازدیګر دومره بیروبار وي که نن بیروبار جوړ شو؟ نه الحمدلله هر مازدیګر دغسې بیروبار زیات وي. کومو ځایونه هر څه دلته خلک؟ دلته خو نکاڼ نه زیاته هر چېرې خلک دلې نمرو بازار ته ځي. مننه، خیر اوسئ. داسې ارام ارام دوستانو مخکې ځم، نورو کسانو سره هم خبرې اترې لرو. لاره یې راته پرېښوله. وکل ماما سلام آشه. رشته سلام. صحت ښه ده؟ جوړې طبیعت ښه ده؟ یا الله خدای دې خیر پېښوي. د بیروبار سره به څه شی کوو؟ بس څه ووایه دا خلک دي ساعت تېروي رادو. بیروبار کې دې زړه خفه کېږي که خوشحالېږي؟ نه والا ښه خواښ وم، ښه تازه وم. چې کله مړ شمه رش مه جوړوئ، په بیروبار کې مې زړګی تنګېږي. ا دې اورېدلی و؟ نه والا کار ورته څه نومېږې؟ نوم خو مار پنلا ده، خو په تلاش مشهور یم. ښه ډېر مشهور یې یعنې؟ ښه. څه مصروفیات، څه کاروبار؟ والا خو اوس واقع خو لایا ګرځم، داسې کور مې نشته بیخي. او که داسې کور دې ته په دوی شي، ته کوم کور ښه کړلی شي؟ لکه ډرایوري کړلی شي، نجاري کړلی شي؟ هو ټکټار دې راولی شي؟ ټکټار دې زده؟ نه ټکټار مې نه زده. ته بیا سره پوه شو لږ مخکې شه. تر اوسه روسه ستړه ماشه. بخیر یې؟ صحت ښه ده؟ بخیر یې؟ څه نومېږې؟ کړنګ. سترګې دې ډېرې ښکلې تورې کړې دي. نظر دې ښکلی ده که نه؟ او تور له څه شی وایي چې تور لونګ هم وخوړلی که څه رقم خبره شوې؟ تېر لایغه مې خوړلی ده. ته خو بیا نه وې خوړله؟ نه خامخا یا داسې ونه نشته چې بودلین جوالي نه وي. یاره ځین سره روغ ووایي. نوم دې څه و؟ کړنګ. کړنګ. های های ډاکټره یاره له ګړنګه غورځېدلی نه یم. چا غورځولی یم له پامه څه چاره مې وکړه. لوېدلی یې که نه کله کله ګړنګونه؟ بس خامخا لږ لږ لوېدلی یم. هغه د نظر ګړنګونه څه وي؟ هغه د عاشقۍ ګړنګونه لوېدلی یې؟ بلکل دغسې ښه یم. سر یې دی هر ورځ ارڅې که داسې کله کله ارڅې؟ نه دلې زه خپله هغه یم اسمال خیله نه راغلی یم دلپری. او دلته راغلی؟ دله دغسې سترۍ ته راغلی یم. دله مختصات دوه سرکا کې بیروبار وي، دلپریو کې بیروبار وي که نه؟ دا رقم ته بیروبار هالیوود طرف ته بیروبار وي که نه؟ بلکل دل یا ښه پیرمونې وي. بس نو یوه ورځ به
ولې زه درګرځم دلپرای طرفه چې ورشو ولې اخوان کې ولې مینوال ډېر لري ته خو ورګرځو به انشاءالله ته به مو سره چې شریک ځکه تو خبره مې خوښه شوه. بس چې ته وګړه بس را شریک یا شعر یا ټپه ترانوم یار چې ویا یا بس چا ته آی چې چیرې کسه ول کسه کوم خو کسه زپنه او چې چیرته زه ولارته یا چې د زړه کړه د نمخ کې مخ کې وړم مخ کې د نوړم چای چې څنګه په زیزی راته ګوري ځواني هغه د اندېښنو خوړله څنګه ناڅاپه را په زړه شوې داسې ناڅاپه دې خدای راوله مینه څنګه په کړس خندا دې وکړه په زړه دې نشته د یارۍ سوي داغونه د سوي لاس پوښتنه کېږي د سوي زړه پوښتنه هېڅوک نه کوي نه او شیشه چې ماته شي جوړېږي زړګی چې مات شي پر هرونه جوړوي واه چک چک ورته وکړه دغه ځوان ته ګړنګ که نه ګړنګه دلپرۍ ته درسم کلیوات ته بس دلپرۍ ته رشه په سار ته بیروبار وي ډېر دینه ډېر وي دا ښکلې ښکلې ځوانان ته بېرته رژمه ته ولیڅئ نه دولت ته یم رژمه ته دولت ته کونډۍ کې کم خو دا دې ملګری ده دا مو ملګری ده مننه خوشحاله اوسئ مخکې به زه لاړ شم نورو کسانو سره به وغږېږم دوستانو یو بل ګلابي ځوان سره هم مرکه لرو. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام. خیر بخیر یې؟ شکر دی امنیت الحمدلله. د سپو کې دوه ناروا دي په ما روا دي یوه یار تاړو. څه نومېږي ګرانه؟ نوم خو مې البت شوقي دی. شوقي او د همدغې سیمې؟ همدغې سیمې یم. کوم ځای؟ خاڼې خوړ کې اوسېږو. مصروفیت دې څه شی ده؟ مصروفیت خو ځینې وخت نجارۍ او رنګ شو داسې دغه مصروفیتونه لرو. په دې نجارۍ کې په دې رنګ کې داسې لوی لوی ویښتان بیا لږ تکلیف سړي ته نه جوړوي؟ نو موږ تاسو ته خدای پاک دغه وخت راکړی وي چې 15-20 منټه وخت سړی ولري نو بیا به یې هغه نه بعد ځان پاکوي. خو هغه د کار حالات داسې وي چې یو څه ناڅه لږ بیا سړی ځان شډل جوړوي. یعنی مصروفیت د چې کوم لرې دی نه راځي که نه خپل کورنۍ ته خپل ځان لپاره حلاله نفقه پیدا کولی الحمدلله ځکه چې تقریبا یو 15 کسه فامیل چې په یو کس باندې سهولت کې وي نو دا د سړی په ځامنې فخر وکړي. او څنګه دی روژه کې کاروبار ستاسې؟ ښه دی الحمدلله روان دی بیخي. روژې مازدیګری دی او زه چې هر ځای ته لاړ شم د ځوانانو داسې لوی بیروبار وینم د دوی راټولېدنې وینم خوشحالېږي که نه سړی ځکه چې ځوانان حتما داسې یو د مینې اتحاد یو تصویر انتقالوي انځور انتقالوي. دغه د کونډیو نمرو بازار کې هم همیشه داسې بیروبار وي د روژې په مازدیګر؟ زیاتره ډېر بیروبار وي اکثره ځوانان راځي د پرتو سیمو نه هر وخت بیخي ماشاءالله دلته بیخي برابر وي شور وي. لیدونکو سره به څه شی شریک یې؟ لیدونکو ته خو به یو شعر ووایم ځکه چې زه خپله د ورک پښتون په نوم باندې یو پیج هم لرم هغه هم د شعرونه وي. ډېر ښه ډېر ښه. زمونږ روژې دې کړلې ماتې ځان به نه جوړوي. زمونږ روژې دې کړلې ماتې ځان به نه جوړوي. ځان به نه جوړوي په غم ککړه شي مې راتې ځان به نه جوړوي. او تا ته یې کوم شان دي کمیس ګنډلی تپوس کوم له خیاتې ځان به نه جوړوي. البت شوقي دې د نیټې نه ګوره مخکې مړ که اختر مې دې شولې ترې پاتې ځان به نه جوړوي. چک چک وکړئ ځوان ته بهترین چک چک خوند یې نه و سم په زوره. او تا ته دې دغه بیت ډالی وي چې اول د موږ سره حساب ته کښېني اول د موږ سره حساب ته کښېني جانان د وروسته اعتکاف ته کښېني. ښه وختونه ولرئ او ښې شېبې نورو ځوانانو سره مرکې کوو. ځوانه ته ډېره مخې ته کېږي که تا سره وغږېدم نه غږېږي؟ ښه بیا لږه لاره راکړه داسې به مخکې لاړ شو. دوستانو بیروبار ګڼه ګوڼه او د خلکو راټولېدنه دلته ډېره زیاته ده. زه غواړم چې مخکې لاړ شم خو نه پوهېږم څه وکړو ځکه بیا لاره هم بندېږي دوکاندارانو ته هم غوسه ورځي. دلته د کوم مسؤلین چې دي چې لاره بنده شي داسې نه چې دوی ته غوسه ورشي. سپینو جامو والا ته لږ را مخکې شه که نه جوړې د مینې د ځای بې مینې مه شئ. جار دې شه مننه کامیاب وشي. او کوم ځای نه راغلی؟ زه خپله د دغه په خښي سره یم یعقوب بوی یم. ستا خپرونې ما ډېرې کتلې په سعودي عربستان کې هره خبرونه مو سخته کړې ده او کتلې مو ده په مینه یې ګورو. اوس یې ولې دی چې خپرونې په اسانۍ جوړېږي که په سختۍ؟ والله ډېرې په سختۍ جوړېږي. دا خلک ستا مینهوال دي او تا ته خوشحال دي. ډېر داسې له مینې ډک دي د نمرو بازار د ملګرو غوښتنه هم ډېره وه زه باید دلته راشم. سره دې خوشحال که پرون مې چېرته ولیدې بله چېرته خو مې ولیدې خو ما نه ویره شما چې کاش دلته راغلی وای او نن مې الحمدلله تا سره دا دی راغلم که نه الله دې خوشحال که بس کامیاب شي. او څومره وخت کېږي چې راغلی؟ یاره 2 میاشتې کېږي چې راغلی. اوس ځوانه لږ ارام چې وخت خپرونه ښه جوړه شي. ښه نوم دې څه دی؟ رحمت الله. ارام ښه 2 میاشتې کېږي الحمدلله چې راغلي وطن ته.
دوه میاشتې کېږي. روژې لپاره راغلی بس وخت په راوشو ټیک عمره په راوه یو کال مې ووت سفاري کې. تا نوم څه و؟ نوم مې حبیب رحمان ده. حبیب رحمانه. او ته روژې مازدیګري کې نورو کومو ځایونو ته ځې؟ والله ځو الشوره ته م ځو، باغ ته م تللي یو، بازار ته م ځو. دا چې دا نومرې خو دا خپل کلی ده، دا خپل وطن ده. ته مسافر هم یې، خپرونې عمل ته ګورې، داسې روژې مازدیګري دې هم لیدلې دي او دا راته ووایه چې داسې ځوانان چې راټولېږي او بیا په خارج کې تاسې وینې دا ډول خپرونې، هغه وطني مینه پرې ماتېدلی شي که نه؟ ډېره ستا خپرونې موږ هر وخت ګورو. په هر ځای کې ته خو یې د خوست کې هم موږ بلد یو، د خوست کې پیدا شوي یو، لوی شوي یو. د دې په خاطر ستا ډېر تعقیبوو. لیدونکو سره څه شی شریکوي په وروستیو کې؟ والله که دا شی نه ده. تا ورور نه د ته مسافري کړې ده، مسافرو ته ډېر څه یاد وي. دا د ورور ده، دا د مشر ورور ده که کشر؟ مشر ده. نو ته خو د نه کشر معلومېږي. زه خو کشر معلومات زړه جوړ ده. دا مسافرو خوړلی؟ دا مسافرو ما یو 10 کاله مسافري کړې. ټاک مې نه ده کړی، 4 کاله مې تېر لایا شر بیخي 4 کالو کې دې څه شی نه راغلی؟ دغه مزدوري کوم لږ خو کمرې ته ور وګوره چې مسافر ملګري دې وشو. دغه د 4 کاله مې دوبۍ کې تېر کړی، ورکړې نه راوړې. هلته دې ملګري شته اوس؟ ډلۍ دي چې ورته وایي بس ډلۍ د سلامونه د خدای څوک دوبۍ ته نه ورولي. ځان دې بالکل داسې هغه کړی ولې مریض شوی که څنګه؟ کوله مې چې پورې بېلولی مې کار ته پیوام وکړم، مې دا ورونه داسې بېلوي څه یې که نه. مریض شوی؟ مریض شوی یم و. مریضه کې مریضي بیا سخته ده، ګناه یې توی شوي صحیح. بالکل. نوم دې څه وایي تا؟ نوم مې رحمان. ډېرې ښې خبرې را سره وکړې، تاسو دواړو ته ښې. مصروفیت دې څه دی؟ مصروفیت مې شامپو کارخانه مې ده. ښه شامپوګانې جوړې نه کړم، که ورونه مې چې بېلوي بنایم. ښه وختونه ښې شېبې، ډېره مننه، خدای په امان. مخې ته ښه. بس همدلته یو د خیره. روژه ماته چی برابروي؟ هر شی چې غواړې. تا ته چی خوند درکوي؟ ما ته غوښه ډېره خوند راکوي. هر کس ته چې وایي غوښې باندې ایمان یې راوړي. پنډۍ وړې دي، سبزیجات هم لږ خوره. غوښه انسان زړوي. والله زړوي، زما خو ځوانۍ غوښه ونه خورم، انرژي نشته. خدای په امان. څنګه؟ په خیر لاړ شئ، په خیر لاړ شئ. لږ ماشومانو لږه لاره وکړئ، لاره. دوستانو دا ځلې له یو بل مشر سره چې زموږ د خپرونې خوند او رنګ به ورسره زیات شي د سره خبرې کوو. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمه. ښه جوړې بخیر ښه جوړې الحمدلله ښه جوړې. څه نومېږي مشرک؟ ما نوم خو اصغرالدین دی. د همدې سیمې؟ او همدې سیمې یم، د کلموال مې دی. دلته به څومره کورونه وي دلته کلموال مې؟ ډېره مجموعات او ډېر کورونه دي الحمدلله، ډېر فامیلونه دلته دي، جوماتونه دي الحمدلله، ښه متحد خلک دي. دلته داسې خلک نشته زمانه کې چې یا د خلکو په خلاف وي یا د مخلوق په خلاف وي. الحمدلله ښه خال دی، منظم دی، دلته کاروبار بیخي ښه دی، ماحول بالکل صحیح دی. او دغه ځای کې مې د ځوانانو په منځ کې چې ته ولې ډېر خوښ شوم زه، هر وخت ترسې که نه کله کله داسې تېرېږي سودو کې؟ زه خپله دلته راځم، کور مې دلته دی، خو د مازدیګر لمونځ دا جومات کې کوم. زه خپله تبلیغي یم او دې جومات کې لمونځ کوو، بس دلته راځو ورغله بیا دې ټیم کې بیا واپس خونې ته ځو. مخکې وختو کې به هم داسې ځوانان د روژه کې راټولېدل که نه؟ ستاسې د ځوانۍ په وخت کې؟ نه هغه وخت کې دومره خلک چېرته وو، هلته دومره بزرونه چېرته وو، هلته خالي دومره شیان به یوړو چې شپې به وشپې مو خور بیا به راتلو بازار ته به راتلو. نه به ګاډي وو، یوه ټنګه به وه، په ټنګۍ کې به خلک راتله. مخکې دومره چېرته وسایل وو. او داسې یخو موسمونو کې د پخوا هم روژه نیولې؟ داسې موسم کې مې روژه نیولې ده چې بیخي اور موبایل کې بخارۍ ته به ناست وو، بس روژه ماته یې مې کوله. څو ځلې؟ یو ځلې که؟ تقریبا دغه پته خو نشته، خو نیولې مې واب کې چې یو ورې وي که دوه ورې وي. یعنې وورې به ورېدې، یخ موسم بخارۍ سره خوا کې؟ بالکل. موږ هم لکه چې هغه موسم ورورسېدو. یاره انشاءالله اوس روان دی، خو که ژوند وي. بالکل که ژوند یاري وکړه. تا وویلې چې زه تبلیغي یم او یو داسې نصیحت چې غواړې زموږ لیدونکي یو ګوري، هغه به څه وي چې ستا په زړه کې ګرځي؟ ما دغه ځوانانو نه دا هیله ده چې دوی په لمانځو کې ډېر سست دي او سړی تر اوه وخت کې جوماتونه ډک وي، صبحي کې یا یو صاحب یا دوه وي. زه ډېر هره ورځ مشوره کې دا خبره کوم چې څوک جمعه خان دي، څوک توره خان دي ورغله. یعنې د ځوانانو باید تعداد لږ زیات شي. چې زیات شي، ځکه چې ځوانان چې څومره په هر شي کې دي دومره چې باید په دین کې مخته شي. مننه حاجي صاحب، ډېرې ښې خبرې مو ډېره مننه چې تاسې موږ نه وخت مو ضایع کړ. الحمدلله موږ نه به د خبرې واورېدې، ډېره مننه. آباد اوسئ. زموږ دعاګانې در سره دي. مشران دوستانو زموږ د ټولنې یو خاصه برخه جوړوي او دا زموږ ژوندي تاریخونه دي، ژوندۍ بېلګې دي. ته راسه که نه، ته را مخکې شه. بس اجازه ده. په خیر لاړ شه جي، په خیر لاړ شئ.
دوستانو وروستی ګډونوال به هم وغږوو. څه نومېږي؟ نوم محمد یونس ده. محمد یونس څه مصروفیت لرې؟ درسونه یایې؟ درسونه وایم هو. د څه شي درسونه وایې؟ څوم صنف کې یې؟ په اووم صنف کې یم. درسونه دې زده کېږي سبا کې؟ هو ماشاءالله لږ نه ډېر. روژه دې نیولې؟ څومره روژه دې ده؟ دا مې دویمه روژه ده. لیدونکو سره څه شریکوي؟ ځکه دغه ځوان چې و ماته سراسر ویلی چې دغه غږېږي او زه به یو غزل ورته ډالۍ کنټرول ده چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وی، ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وی، افسوس افسوس بیا چې مې تا ته یار ویلی نه وی، او اوس دې چې نه وینمه بې وره سوځېږمه زه، اوس دې چې نه وینمه بې وره سوځېږمه زه، دې نه به دا ښه و چې ما درته کتلې نه وی، او چې ستا د حسن اداګانو ته وګورم زه دې تک تور وی جانانه چې ته ښکلی نه وی. او بس دومره. مننه، خوشحاله. دا دې څه کېږي؟ دا کلیوال ده. ارمان یې پوره شو؟ ارمان یې پوره شو. تا هم ارمان وکړ یوازې د ده ارمان نه د ښځه ارمان بس پوره شو ارمان. او روژه دې څنګه ده؟ روژه ښه ده والله ښه طبیعت کې روانه ده. ښه روانه ده؟ ورځې په خیر لاړ شه. روژه ماته ما سره کوې؟ مس سره ځئ مس سره ځئ خیر لاړ شه. ښه دوستانو، د کلاموال مینې په نمرو بازار کې زموږ د نن مازدیګري خپرونه همدومره وه چې تاسې راسره ولیدله. زما داسې نیت و چې زه به دلته دکاندارانو سره هم غږېږم، بازار کې به ګرځو. له یوې خوا په روژه کې هر مازدیګر بېروبار وي په هر ځای کې، او له بلې خوا دلته ګڼه ګوڼه چې شي بیا د لاره بندېږي، نو دکاندارانو سره هم ونه غږېدم. دلته به زه بیا هم راځم په یو داسې ورځ باندې چې دغه لارې سړکونه لږ اوزګار وي. د اوس لپاره تاسې ته ښه وختونه غواړو، ښې شېبې، الله مو مل شه.